چې ما د پاره لیکي ما پکې ستای هر وخت چې ما د پاره لیکي ما پکې ستای هر وخت ستا هر غزل نظر شم زما خټک جانانه ګورې خو ګوره د نظره بشي د سترګو توره د نظره بشي استاد اوږدو زلفو بلا واخلمه ګرځې سرتوره د نظره بشي زه چې په زخم کې دې ونغاړمه د څړیکې شوره د نظره بشي ښاغلی شعیب خټک صاحب ته خاص کوم چې راشي خپل غزل او نظم دواړه پیش کړي ښاغلی شعیب خټک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته سلامونه دا نظم مې لیکلی و بندیز کله چې زموږ وروڼه وزیرستان نه په کډه راغلي و نورو صوبو ورته لارې بندې کړي وې نه یې پرېښو هغې باندې مې لیکلی چې په وطن ډېر مین یم په وطن ډېر مین یم وطن مې ځان ګڼلی خو دې وطن همیش لا زه خپل ګڼلی نه یم او نښه یې دغه ده چې خپل اساسي حق نه زه د بشري حق نه زه دا د محرومه شومه په ما په خپل وطن کې د کور تنبې بندې شوې دا غزل دی چې بېلتون دړه د پاسه بېلتون دړه د پاسه راکړې ټک جانانه بېلتون دړه د پاسه راکړې ټک جانانه سترګې مې هم ډکې وي ړه هم راډک جانانه او شي تاج محل د مینې په سیند لاهو هغه وخت چې را پیدا شي زړه کې ګمان او شک جانانه او چې مسلې پیدا شي نو بیا جرګه پکار ده مسلې نه حل کوي چرې ټوپک جانانه چې مسلې پیدا شي نو بیا جرګه پکار ده مسلې نه حل کوي چرې ټوپک جانانه او قاسم صاحب شعر دی چې د مصلحت خبرو باندې ځان کوڼ کړي خلک د شیطانه خبرې کوي پټک جانانه د مصلحت خبرو باندې ځان کوڼ کړي خلک د شیطانه خبرې کوي پټک جانانه او چې نه راځي کلی ته نو ماته دا ووایه زه دلته نه یادېږم یا پړکلک جانانه او چې نه راځي کلي ته نو ماته دا ووایه زه درته نه یادېږم یا پړکلک جانانه او مقصد ده چې ما د پاره لیکي ما پکې ستای هر وخت ستا هر غزل نظر شم زما خټک جانانه